در هغه وخت پورې د ملک ترقي نشي راتلی تر څو پورې چې د ملک استقلال ونه لري خود ارادیت ونه لري. نن دنیا نه غواړي چې افغانستان حکومت پر خپل مستقله اراده باندې رواني، غواړي چې دوی په اشاره وچلېږي، مشورې مشترک پلانې کار وکول نه کوي، پلانې کار وکول نه کوي. تاسو ما په کار څه کار لري، زما په نظام څه کار لري، زما په ملک څه کار لري، زما په اصولو څه کار لري، ته ولې په کې مداخلې کوي؟ زه ستا د فرمایشاتو نه دي فرمایشات منم او نه یو قدم در سره مخ ته ځم، نه تعامل در سره کوم، نه پر دې شرایط باندې معامله در سره کوم. اوس خو به راغلی یې د بمانو مور به دې استعمال کړي یا چې د اټم ګرد را باندې استعمال کړي. زموږ د الله ترمنځ یو تعلق شته، موږ خو کلمه شریفه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله، خپل د مرګ او د ژوند مالک خالق هغه الله بولو، تا نه بولو، نه بولو. هیڅ د دنیا یو قوت ته تسلیمیږو نه، یو الله ته تسلیمیږو. که کوم قوت ته تسلیمیږو هغه د الله در هدایت الله دې تسلیمیږو چې د الله هدایت دې نه تسلیمیږو. هیڅوک چې دا تمه نه راسکي. ما خو دا رایه ده، دا اوس خو دا دی به په ما باندې د هغه ځای څخه د دنیا د کنجانو سناریې وي، په خبرو به مې تسلیموي، یا چې ټول اټم را بار کړي او ټول ویلي چې اخر خو موږ مرو. حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، د هغه چې زړه وایستی او بدرنګي یې وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که زه د خور برات یې نه وای ما به نه وای ښخ کړی، ما به دغسې پرېښی چې د لیوانو د نصوص الله را حشر کړی پر دا مظلومیت باندې چې الله پاک ته مظلومیت معلوم. موږ نن دا غواړو چې رب جل جلاله ته پر دې دین باندې مظلومیت ښکاره شي. ته زموږ سره ظلم نه کوې، زموږ درجه لوړه په شهادت باندې خو زموږ درجه نه کمېږي، نه موږ ناکامه کېږو، دا خو موږ کامیابېږو.